د لوی او مهربانه خدای په نامه قدرمن لیدونکو سلام. په کابل او د هیواد په نږدې ټولو ولایتونو کې له څو ورځو را په دې خوا سخت بارانونه او واورې ورېږي. دغه ورښتونه په ځینو سیمو کې د دې لامل شوي چې خلک خپلې کرنیزې ځمکې له لاسه ورکړي، کرنیزې ځمکې له منځه یوسي، د خلکو کورونه ویجاړ کړي، چې قندهار، هلمند کې هم او همداراز لوګر کې هم یو شمېر خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. همداراز د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې هم د سیند څپې دومره غټې شوي دي چې ډېری کورونه تهدیدوي. زه نن د کابل د ګذرګاه سیمې ته راغلی یم. په دغه سیمه کې هم د کابل سیند تېرېږي او دلته هم څنګه چې په تصویرو کې به تاسو وګورئ د سیند څپې داسې ښکاري چې د عیني شاهدانو په وینا چې په تېرو 20 کلونو کې ډېر محدوده پیرې داسې شوي دي چې د سیند اوبه تر دې کچې پورې ورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. نام مسیح الرحمن است. ولد عبدالرحمن باشنده گذرگاه که از دل شوق او زیاد شده که مردم برای ما خبر داد که مردم خبر دادن که او زیاد است که ما میتونیم که خانه مردم نبره که او زیاد است. او سیل آمده کم در پیش دریا چمچمه که او زیاد برآمده بود در سرک که این قسمت او بود که از اینجا تا نسبای دریا شده بود که سیل آمده بود. عبدالوارث هستم. ولد محمد باشنده گذرگاه. بینش 3 روز بارندگی دیگه هم زیاد چیز است، زیاد است. تا 12 الی 4 دیگه در پایه خیزی او زیاد شده بود. طالبان در کوچه نایا پل چمچم است. طالبان آمده بودن منطقه را خبر رسد که سیل نبرتانه. ټول ګټو وزارت وایي چې د وروستیو سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله د هیواد یو شمېر لویې لارې په موقتي ډول د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. د کابل جلال آباد لویه لاره پرون په د غره ښویدنې او همداراز د سیلابونو د راختو له امله په بېلابېلو ځایونو کې تړل شوې وه چې بیا تېر ماښام په بشپړ ډول د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. همداراز د ننګرهار ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې له هغې ډلې په خوږیاڼو کې هم سخت ورښتونه شوي دي او سخت سیلابونه راوښتي دي. د لوګر په عزرې ولسوالۍ کې هم
سیلابونو خلک ته زیانونه اړولي دي. همداراز په کندهار، هلمند او د افغانستان نږدې په ټولو ولایتونو کې ورښتونو او سیلابونو د خلکو کروندې له منځه وړي دي او د خلکو کورونه یې ویجاړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه شپه د ریاکټر په کچه 5.9 درجې یوې زورورې زلزلې چې مرکز د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ ښودل شوې ده او د ځمکې لاندې تقریبا له 160 کیلومتره څخه زیات عمق درلوده، د کابل په ګډون د هیباد یو شمېر سیمې او ولړزولې چې متاسفانه په پایله کې د کابل په بګرامیو کې د ګوسفندرې په سیمه کې یو کور د چت د پریوتو له کبله د ښځو ماشومانو په ګډون د کورنۍ څو تنه په شهادت رسېدلي دي. السلام علیکم او نیکې هیلې د اوومه ناحیې اوسېدونکي ورور جانه بس څه چې تاسو تصویر کې ګورئ نو بس داسې سیلابونو سره پوه شولو دا کورونه تخلیه سو او د سیلاب له وجې نه پوه شولو دا امضا کې کارول سوی امضا کې بس خراب سوی ده تاسو څنګه سوي نه نو بس دا کورونه ټول شپې تخلیه سو او اوس بیرته دا خلک راغلی دي خپل کورو ته او خو بیا هم احتمال سته پوه شوله چې دغه باران او دغه له وجې نه پوه شولو دا کورونه بیا هم لږ خراب سوی ده خو انشاءالله داسې یو هغه لرو چې خدای مهربان شي پوه شولو دا لږ بارانونه او دغه شیان لږ خدای متعالی لږ سم کړي پوه شولې چې بس دا د ټولو خلک کرنیزې ځمکې او دا کورونه یې خراب شوي دي وران شوي دي وروره. اسم نعمت الله باشنده جنگلک. مردم منطقه در خطر جدی قرار داره، خانهشان همه سیلاب بردن، امکان داره خطرات دیگه سیلاب بیاین در منطقه دیگه. اینمی زمین ما رو مینا سیل برده، میبینین اینا که ما بیل گرفته دی زحمت کشیده رئیسم. بله مردم ها اینجا دیروز با موجودتا اعلان هم کردن، وکیل گذار هم اعلان کردن که مردم محل بخیزن، توجه داشته باشن که خانهایشان سیلاب میبره. بعضی ما خودم مشاهده کردم دیدم که امی مردم ها اکثریت لبای دریا کوچ کردن، کوچهایشان بار کردن بردن دیگه، چون که در خطرات جانی قرار داره دیگه باید دولت در این راستا توجه کنن، جنگلی ها را مردم مندازن در داخل زباله‌دانی های خود مندازن در داخل دریا دیگه. مردم هم باید تا توجه کنه، دولت هم توجه کنه که دوباره دو طرفه می دریا را سنگکاری کنن، به سیستم مهیار به سیستم درستش دریا را سنگکاری کنن، پاککاری کنن. از دولت ما می خواهان داریم که توجه جدی در این راز داشته باشن. قدرمنلیدونکو د کابل پر سیند پراته دغه کورونه هم له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په ځینو سیمو کې خو د سیند اوبه تر سړکونو پورې هم راوښتي دي او دغه کورونه ګواښي. د دغه سیمې اوسېدونکي وایي چې وړمه شپه د ناحیې او حوزې او نور مسؤلین راغلي وو او دلته یې ګزمې کولې او خلکو څخه غوښتنه کوله چې په خپلو ځایونو کې ویښ پاتې شي او همداراز له هغو سیمو څخه چې کورونه تر سخت تهدید یا ګواښ لاندې وله هغوی یې ته یې ویلي چې خپل کورونه پرېږدي. دغه اوس هم د کابل سیند دغه څپې او موجونه شیبه په شیبه د زیاتېدو په حال کې دي. د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اوس هم سخت ورښتونه دوام لري چې متاسفانه سلګونه هیوادوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. هیواد کې پرله پسې کلونه وچکالۍ او د خلکو دا چې تمه یې وه چې ورښتونه به وکولی سي چې د دوی کروندې وکړي او وچکالۍ ګواښ له منځه یوسي. خو د دغه ګټې تر څنګ چې د وچکالۍ ګواښ محدوده شو او ویالې او سیندونه له اوبو څخه ډکې شوې، خو متاسفانه
دغه وروستیو ورښتونو په ځینو سیمو کې د خلکو ژوند هم وګواښه. ډېری هېوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړ، ډېری خپل کور هغه شته و څه چې درلودل هغه یې له لاسه ورکړل، کورونه یې په سیند باندې لاهو شوله. اوس هم د کابل په ګډون د هېواد په بېلابېلو سیمو کې ورښتونه دوام لري. له یوې خوا دغه ورښتونه که وچکالۍ له منځه بویله، له بلې خوا یې تر اوسه پورې هم خلک ویرولي دي او په ډېری سیمو کې چې که کابل دی که نور ولایتونه دي که د سیند تر څنګ کورونه د شپې خوب نه لري، تر څو پورې که چیرې سیل راځي نو دوی هغه خپل کورونه پرېږدي او خوندي سیمو ته ولاړ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد یوسف هستم، باشنده سوم گذرگاه کابل. دیگه آبخیزی و سیلاب و مردم خیلی زیاد خسارات چی کرده رسانده، بخصوص به این منطقه سوم گذرگاه او خیز او بالا شد و در کوچه ها مردم بسیار با مشکلات یا مواجه بودن. دیگه دولت هم هیچ همکاری کدام کمک نکرده اصلا. دیگه خود مردم همکاری کردن و آب و یار از کوچه ها یا تخلیه و یا کردن. آب کوچه بسیار زیاد به سطحش بلند شد و مردم با دست خالی چی تداب بگیره. مردم دستش خالی است. سابق خوب بود، نایه حداقل دیگه چیز کمک نمیکرد، یک چند بوجی به مردم کمک میکرد که این بوجا رو مردم خاک و ریگ چیز پر میکرد که ددان کوچه و خانه خود میموندن که یک ذره جلوگیری میکرد. اگر مثال نه نایه کمک کرد نه وکیل گذاری هم یا تا یک بوجی خالی رو به ما کس کمک نکرد اینجا. دیگه مردم متضرر شد از آبخیزی ویا. دا چې وروستیو ورښتونو لکه څنګه چې د مخکې مو ویلې د کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دلته د کابل د سیند تر څنګ هم وړمه شپه د سختو سیلابونو د راوتلو له امله چې حتی دغه اوبه تر زراعتي ځمکو او کورونو پورې راوختلې، زیاتره کورونه تېره شپه دلته تخلیه شوله د دې لپاره چې زیان ورته ونه رسېږي او د ورځې بیا د دوی کسان بېرته راغلله. خو اوس هم شیبه په شیبه دغه سیند د اوبو څپې او موجونه زیاتېږي او ممکن چې په راتلونکي بیا هم په ساعتونو کې دغه سیند یو ځل بیا سړکونو ته راووځي. دلته په دغه سیمو کې د دې تر څنګ چې ځینې کورونه تخریب کړي دي، د خلکو کرنیزې ځمکې هم له منځه وړي دي. هغه څه چې په افغانستان کې ډېری وخت د سیلابونو له کبله خلکو ته په دې دلیل باندې زیانونه اوري، مالي او ځاني، ځکه چې د افغانستان د ډېری خلکو اقتصاد ضعیفه دی. د دوی زیاتره کرنیزې ځمکې چې د سیندونو په غاړه کې وي دوی ورته استنادي دیوالونه نشي جوړولی او تر څنګ په کابل کې همداسې نورو ولایتونو کې به هم همدا رقم وي. دلته خلک د سیند له غاړې د خپلو امکاناتو په کتو سره هلته کوچنۍ کوټې او کوډلې جوړوي تر څو پرې خپل ورځنی ژوند پرې تېر کړي. هماغه دی دا چې د کابل سیند هم کوچنی دی او کله چې په ستر اندازه سیلابونه راشي نو هلته اوبه نه تمیږي او اوبه راوځي سیند څخه بیرون. هماغه دی چې د دې لامل ګرځي چې خلک کورونه ویجاړ شي، چې متاسفانه وروستیو څو ورځو پرله پسې ورښتونو په کابل او نورو ولایتونو کې هېوادوالو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي، لویې لارې بندې کړي دي. دلته هم څنګه چې په تصویرونو کې به وګورو د یو هېوادوال کرنیزې ځمکې چې کابل سیند ته نږدې پرتې دي، متاسفانه یو برخه یې له منځه تللې ده. د ویلې چې زما سره هېڅ امکانات نه وله، فقط یو څو بوجۍ چې کور کې راسره وې هغه مې له خټو ډکې کړې له خاورې نه، چې هغه هم ونه شو کولی د کابل د سیند د قوي او زورورو څپو مخه
ونیسي او ځمکې را خرابه کړي. د دغه سیمې خلک اوسېدونکي هم له مسؤلینو څخه غواړي، ځکه چې وایي خلک په خالي لاس څه نشي کولی، له هغوی څخه غواړي چې حداقل د ریګو یا د خاورو بورۍ خو دې ورته کومک کړي تر څو پورې دوی د خپلو کورونو او زراعتي ځمکو ساتنه وکړي. د خپله دنده ولایت کابل ما د جنګلک اوسېدونکی یم، دهقان یم. دلته د ځمکه راسره ده، د هغه کرلې وه، د هغه اوبو لاندې کړه، دغه هم له وسې وشو. د 20-30 بوجۍ کاله کې وي، نورې بوجۍ هم نه دی چې په پیسو یې واخلو. د هغه مرته ونیولې، خو بیا مو اوبه راواوښتلې. او بل د ترکاري هم کرلې وه، د هغه 15-20 زره روپۍ کېدلې، د هغه لاندې یې کړه، د نورې پیسې هم نشته څه وسه توان. د بارانونه هم دي، د شپې له ماښام راایستم چې شروع ورته وکړه، د هغو نه هم دغه کړه، نوره یې راسکلام دې کړه ځمکه. امکانات موږ سره نشته د هغه بوجیګانو مې چې ډکې کړې. نور نو له دولت نه خواهش لري چې موږ سره کومک وکړي، یو بوجۍ یا یو شی راکړي، له خاورو ډک کړو. اوبه هم ډېرې شوي دي، نور هم دې خواته بارانونه شروع شي، اوبه ډېرېږي. خو دا کورونه بېچارهګان د کورونه د بوجۍ ډکې کړې، خپلو کورو ته یې ونیولې. اوبه بیا مو راوښتي، کوټو مابین ته هم دې پټۍ ته هم راغلې. د کابل پر سیند یا د سیند تر څنګ پراته هغه سلګونه کورونه چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي، دغه کورونه تېره شپه زیاتره یې په بشپړ ډول د خلکو څخه خالي شوله. د سیمې وکیل ګزار، د سیمې مشران راټول شوله او د دغه کورونو څخه یې هیله وکړه تر څو پرې خپل کورونه پرېږدي او خوندي زویونو ته ولاړ شي. شیبه په شیبه د کابل سیند د اوبو دغه څپې مخ په زیاتېدو دي او څنګه چې په ویډیوګانو کې ګورئ حتی نیمایي دیوالونو پورې تر کړکیو پورې اوبه رسېدلي دي او ممکن چې هره شیبه دغه دیوالونه ونړېږي. اوس دغه ډېری کورونه خالي پراته دي. همداسې د کابل په ډېری نورو سیمو کې هم او د افغانستان پر زیاتره سیمو کې زیاتره کلي په بشپړ ډول نړېدلي دي او خلکو ته زیانونه اوښتي دي.